تازه خبر په کابل کې په تیرو 24 ساعتونو کې ناڅرګنده وسله وال 10 کسان وژلي دي. سلامونه ګران دوستانو، بیا هم ویډیو ته په خیر راغلاست. که چینل هم نه سبسکرایب کړي چینل د سبسکرایب او ویډیو د سره تر پایه پورې وګورئ. په کابل کې ښار کې وژنو او وسله غلا او ښاریان سخت اندېښمن کړي او پولیسو د امنیت په ټینګولو کې ناکام ګڼي. د کابل په لویدیځ کې د شپږم امنیتي حوزې په اړوند سیمه کې د قروغ غره په لمن کې ناڅرګنده وسله والو پر نشي توکو روږدي 9 کسان پر ډزو وژلي دي. د سیمې خلک وایي چې پولیس په خپلو دندو کې پاتې راغلي او جنایي جرمونه مخ پر ډېرېدو دي. د مقتول خپلوانو ویلي د کابل د ختیځ د احمدشاه بامیني د 12 امنیتي حوزې په اړوند سیمه کې وسله والو کسانو یو سوراب د سهار پر 8 بجو د خپل کور په دروازه کې پر ډزو وواژه او عاملینو یې له سیمې تخته کړې ده. د کابل امنیتي قومندانې مرستیال عصمت الله نګزاده ویلي چې د وژل شویو کسانو مړي عدلي تیب ته لیږلي دي. نوموړې زیاته کړې چې تر اوسه د اړوند پیښو په تور څوک نه دي نیولي او په اړه یې څېړنې روانې دي. د کابل په لویدیځ کې د حاجي نبي ښارګوټي اوسېدونکي وایي چې 2 ورځې مخکې په دغه سیمه کې وسله والو کسانو یو سړی وواژه او موټر یې ترې غلا کړه. له وسله والو نښتو چاودنو او ځانمرګو بریدونو وسله والې غلاوې او جرمي پیښې هغه څه دي چې د کابل ښاریانو ژوند یې تریخ کړی دی. ګران دوستانو، که ویډیو مو خوښه سوه ویډیو سره لایک او چینل سبسکرایب کړئ. موږ تاسو ته هر وخت دقیق تازه او پر وخت خبرونه شروع. که تاسو غواړئ چې هر وخت دقیق تازه خبرونو څخه خبر شئ نو زموږ چینل سره پاتې شئ او زموږ چینل لایک او سبسکرایب کړئ.